میدان وردګ د مڼو کور په دغه ولایت کې په لویه پیمانه د مڼو بېلابېل ډولونه پیدا کیږي. تازه د دغه ولایت د کرنې اوبو لګوله مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد ظاهري وایي چې په دغه ولایت کې یې د مڼو نوي ډولونه کرلي چې د پخوانیو په پرتله یې حاصلات ښه او په کمه ساحه کې زیات بوټي کرل کیږي. یو هغه پخوانی مړی چې مثلا بیروت او جاورس او مارلنګ به ورته وي او یو نوي انواوې چې راغلي دي په هغو کې ریډ چیپ دی او مثلا بلش ګولډینګ دی او ګران سمیټ دی سټارلین دی مختلفې نورې ورایټۍ هم شته دي چې دا نوې ورایټۍ موږ د په های ډنسټي باغونو کې یا په متراکمو باغونو کې موږ د نه استفاده کوو او دا دهقانانو ته معرفي کوو. دا نوې ورایټۍ چې موږ معرفي کړې د دې حاصل فوق العاده ښه دی او تر دې نه ښه خبره ده چې ډېر ښه مارکیټ لري. د مارکیټ رنګ او د مارکیټ هغه جذابیت خپل ځان سره لري. د دغه ولایت اوسیدونکي هم وایي د مڼو باغونه د دوی یوازینۍ عایداتي سرچینه ده او د کرنې اوبو لګوله مالدارۍ ریاست څخه د اصلاح شوو نیالګیو غوښتنه کوي. حاجي ګل افغان د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي مالنګ دی او بیروتۍ دی او سپینې مڼې دی او حاصلات یې ښه دي ځکه هوا یې ښه ده یخه ده که نه حاصلات یې ښه دي او ضرورت لرو که نه چې موږ سره زراعتي نهال کومک وشي او کښېنوو که نه ګټه ځینې واخیستل شي. ځمکې کري که نه ضرورت زیات ده د کیمیاوي د کوټ له نګاه نه لکه مڼې ضرورت لري که نه خلکو اقتصادونه خراب دي مڼو بازارونه هم خراب دي ضرورت زیات لرو چې کومک وشي زراعت په باره کې. په میدان وردګ ولایت کې په کلني ډول په زرګونو ټنه مڼې تولیدیږي او سږ کال یې هم د مڼو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.